زه په جاره باندې یم په خلاصه کیمره یم چې څوک ډاکټر نجیب ته توهین کوي د هغه سړي عصب او نسب وغیم ښځه وغیم خوري وغیم موري وغیم که په دې وطن کې به له ټولو مخکې ډاکټر صاحب نجیب ته شهید ویل کیږي د هغه نه وروسته به بیا بل چاته شهید ویل کیږي ښځه د هغه شهید وغیم چې دی د ډاکټر نجیب نه پاک شهید دی کوم مردګاو د هغه د وطن په سر باندې دومره قرباني ورکړې لکه ډاکټر یو د سپیزو یو دلال یو مردګاو راجګیږي ډاکټر نجیب ته توهین کوي د تاسې د مور کوست دلالانو وغیم ورته په ښځم در سپور سمه دي دلالانو ورسې تاسې خور و مور وغیم خپلې هغه رنډۍ لورانې م را پیدا کړي چې هغه یوه م چیرې پرېښې بله م چیرې پرېښې په دغه مرداړه خولې ته راجګېږې مردګاوه ته ډاکټر نجیب ته توهین کوې تا ښځه دي تا انجینر وغیم بړوه مردګاوه تا مور لال دغو سره وغیم چې لا د سره کېنولي دي په خلاصه کیمره درته یم د تا د خور کوس وغیم انجینره په مور دي در سپور سمه چې ته ډاکټر نجیب ته توهین کوې تا هغه د مجاهد په ښځه غنډه رومنډه مشي تر ډاکټر نجیب زیات مجاهد د الله زیات مسلمان د کوسۍ زمن لکه تاسې د کوسۍ زمن شي په ښځه غنډه رومنډه ډاکټر نجیب نوم ته تاسې د خور کوس وغیم ډاکټر نجیب تر خاورو لاندې د تا مور وغیم نن هر ځوان دی ډاکټر نجیب په لار روان ده ته په دې ژوندۍ خاوره دا مردار شکل بسیره د تا د ښځې کوس د تا مجاهد وغیم چې ډاکټر نجیب ته توهین کوي د تا مور لاله جنا سره وغیم د تا مور لاله فضل الرحمن سره وغیم د تا د ملا عمر په ښځه غنډه ومنډم د تا د سر ګل خان ښځه وغیم چې ته پرې خفه کېږې د هغه مور لاله تا سره وغیم انجینره په ښځه دې در سپور سم ورور ډیره زیاته مننه د بل خبرې وکړې هغه ته به وخت ورکړو دغه ورور ته ګلخان خوشحاله کوي د ګلخان د اخباره شهید ډاکټر نجیب ته توهین کوي چې هر څوک توهین ورته کوي په ښځه غېڼو منډم زنده باد خان یوسف وروره خبره مې دې ونیوله ډېر وبخښئ ګورئ خان یوسف وروره دلته ما ته څومره توهین اوسه تا ته څومره توهین اوسه په ما باندې کومې ټاپې نه ولګېدلې خوندې ومندې مو وکنځل شوې لیکن له دې هر شي نه موږ خلکو ته ورتېر شو ولې چې دلته د هر چا منافقت هم په میډیا معلوم ده د هر چا پښتنوالی معلوم ده چې په ما او تا پسې څوک خبرې کوي لا په کار عیسا پسې لا په وطن دوست پسې لا په د افغان مبارزینو پسې چې کوم خلک خبرې کوي د هغو والا که پلار معلوم وي چې دا د چا زمن دي څوک دي د چا ادرس معلوم ده د چا قوم معلوم ده د چا جایداد معلوم ده یو خرکس خو دې ووایي زه پلانکی خان د پلانکي خان زوی د پلانکي کلي د پلانکي ولسوالۍ یم اوس په پلانکي ځای کې یم ټول بې ادرسه مخلوق ده لیکن له ځان له توهینه به یو سړي ته ورتېر سم والله بالله که د شهید ډاکټر نجیب له توهین نه چاته ورتېر سم ولا په خورې مرسپرېږم ولا په مورې مرسپرېږم والله بالله چې د کفر ټاپې را باندې ولګېږي دا ټاپې مې قبولې دي مخکې مې ویلي دي چې د ملا عمر په مور غېڼو منډم لا له هغو ټولو سره چې د ملا عمر په لار روان دي سرم خلاص زه صرف او صرف دلته لګیا یم یو ملي دریځ مې ده یو ملي ملګري لرم پشهي ازبک تاجک او بل هر سړی د ما سره ولاړ ده الحمدلله قوم پرستی دلته نه کوم بالکل د ما د مبارزین د ما د ټیم خلک معلوم دي دلته د دوی ډېر غټ منافقان راغله دا د موږ مشر ارونشاه دلته ناسته چا تر نن ورځې موږ ته کینات را کړی چا موږ ته د موږ د سوال جواب را کړی چا ته موږ بې ځایه تر نن ورځې کومه بده خبره کړې چې چا کنځا نه راته کړې چا ته م کنځا کړې ده لیکن چې هر سړی ډاکټر نجیب ته توهین کوي د هغه سړي ښځه وغیم که مې څوک کافر بولي که مې مسلمان بولي که په دې خبرو زما د خدای په ورځ د معاشر له ډاکټر نجیب سره راپورته کړي چې په کوم کفر په کوم خبرو باندې هغه شهید شوی زه هغه شهادت ته وروره حاضر یم زه هغه جهنم قبلوم چې ډاکټر نجیب یې پکې هغه جنت مینه ده پکار چې د هیبتي مردګا وي پکې ستانکزی وي پکې برادر وي پکې د تاسې د خور کوست تاسې مجاهدینو وغیم ما د خدای د تاسې په صف کې نه کړي راجګ ما د خدای له دغه شهید ډاکټر نجیب سره راجګ کړي او چې هر څوک توهین ورته کوي په ښځه به یې غېڼو منډم ما ته توهین وکړه جنې در تېر بسم کوم خلک چې په ډاکټر نجیب پسې غاپي هغه د خپله ډیانې وکړي که دی د خپل پلار نه پیدا و زه به راسم وروره غوږ و پزه به پرې کړم والله بالله چې په مور یې پنجاپۍ نه یې ختلی چې په مور یې د دې وطن دشمن نه یې سپور شوی چې د بل غېڼه نه یې پیدا ولا که هغه شهید ډاکټر نجیب ته توهین وکړي تاجک یې مني هزاره یې مني پشهي یې مني ترکمن یې مني مردګاوه ته څه خیل پښتون یې چې ته نه منې څه خیل پښتون یې ته غول خوري چې په پښتو خبرې کوي پښتو خو ګلخان هم یې د مور کوس لاله تا سره وغیم ورته تا د ښځې کوس وغیم ټوله ورځ د ګلخانان خوشحاله کوي تا مور لال دغه چټلستان له دغه دالستانه سره وغیم چې دا ته پې نازېځې مننه
بالکل دا ورور څه شوي پکې ورسه دا خو لاړو دا ورور څه نومېږي دا زما تر څنګ چې دی دا د مایک خلاص کړي ستا په ډاکټر نجیب ته سلام فکر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته ورور مستړی مشه خیر سکور مودان خني سکور تا ته سلامونه وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته شمس الله پاک ورته د لا ټولو اوریدونکو لیدونکو ته د زړه له تله سلامونه مننه ډېر عزت آباد شي او پس له سلامه د ګل خان خو لاره حساب خځغی ګل خان خو به بيخي صفات نه راته کوي په زړه یې نه راړولې دي د ما په زړه کې کوم درد ده او د ما د زړه درد چې تاسو ته زه درښکاره کوم کنه تاسو به وایي چې حقیقت خبره ده تاسو په زړه کې د وطن لپاره د کونډو لپاره د یتیمانو لپاره په هر ورځ چې ما د سیلاب صاحب ویډیو کتلې ده چې له خلکو سره به یې روزه ماتوله ته باور وکړه چې ما بې حسابه اوښکې ورته توی کړي دي له کومه ورځې پورې به موږ دغه یتیمان دا رقم ته خوار او هغه ګلبدین و هغه سیلاب نه وروره هغه ګلبدین و چې خلکو سره روژې ماتولې غریبو ته ډوډۍ ورکوله هغه راباندې و نه سیلاب صاحب وروره نو داسې د خیریه بنسټونو ته چې موږ داسې فکر وکړو داسې موږ د کونډو یتیمانو ټول شیخ الحدیثان له کومې ورځې پورې به موږ دا رقم ته د ضلالت زندګي تېرو خو یوه ورځ مرګي ولا کتل عمر مرګي او بله خبره دا چې دا په موږ باندې څومره تکلیفونه تېرېږي په موږ باندې څومره عذابونه تېرېږي دا موږ په خپل ځان باندې راوستلي دي ځکه چې موږ د خپل ځان نه دفاع نشو کولی زه چې د خپل کور دفاع ونه کړم ته د خپل کور دفاع ونه کړې بل د خپل کور دفاع ونه کړي ملک د خپل کلي دفاع ونه کړي دا د ژوند دا رقم ته نه تېرېږي عمر یوه ورځ نه داسې تېر شي که یوه ورځ وایي 5 ورځې وایي دا د اوسي به م قبله کړې وه والله چې د دغو کونډو د دغو یتیمانو اوښکو ته یو سړی فکر وکړي او په سړي کې لږ احساس شي لږ د سړي ضمیر ژوندی او په سړي کې لږ غیرت وي نو کله به دا وزغمي کله به دا سوچ وکړي یو سړی د داسې په خپل ځان کې ارزیابي کوي چې یاره د ما زوی د ما ښځه د ما ورېندار د ما مور دا رقم ته د یو سړي دا درته ودرېږي د یو سړي ورو ته ودرېږي او لاس ورته ونیسي چې یاره ته ما ته راکړه بېګا ته د ما خلخانه ناره ده نو دا به کله په ځان باندې ولورېږي خو افسوس څه به ووایم که د ما په سر باندې د ما په وجود باندې د افغانستان د یتیمانو د افغانستان د هغه مولا عمر و هغه کېدلی که نه د ما په وینه باندې د دوی هغه خپل د هغه راژوندي کېدلی که نه ما به خپله وینه ورته قربان کړې او شمس الله پکتیوال ته ډېر سلامونه وایم ډېر سلامونه الله تعالی دې ژوندی لري الله تعالی دې سرلوړی لري او په اخر کې دومره درته وایم چې دا ګل خان او د پاکستان دا بالکل له لایف نه کټ کوي دغه ته بالکل اهمیت نه ورکوي بالکل تاسې هغه ګل خان ماشاء الله دې تاسې مسلمانان دي د تاسې خولې صفا دي د تاسې په خوله باندې کلمه نمیشته ده په زړه باندې تصدیق دي قرآن ده وتصدیق بالقلب په زړه کې د قرآن تصدیق ده د مسلماني تصدیق هم ده تاسې ډېر درته وایم چې دا خپله خولو دا خپل د خپل زبه د ګل خان په نوم باندې مګرځول دا نوم نه مې نفرت راځي کای راځي چې د ګل خان نوم اخله ډېره زیاته مننه ورور